سلامونه دوستانو. د نامیناتیو اکوزاتیو او داتیو کې تاسو ته مثالونه جوړوم او په دې مو پوهوم چې دا چیرته استفاده کیږي او دا څه شی دی. پرون مې هم په کې ویډیوګانې اچولې دي، مکمل تفصیل مې ورکړی دا چې نامیناتیو څه شی دی، اکوزاتیو او داتیو. نن وایم چې د دې استفاده څنګه ده، چیرته استفاده کیږي او په جمله کې دا څه رول لري. مطلب دا چې کوم نامیناتیو ده، کوم اکوزاتیو ده او کوم داتیو ده. تاسو اول نامیناتیو کې یو اگزامپل جوړوم. وای د سټوډنټ لرن دویچ، وای شاګرد یا محصل چې زده کوي الماني ژبه زده کوي. نو نامیناتیو دلته چې سو د سټوډنټ مطلب دغه جمله کې په دغه یو خبره چې موږ کوو په دې کې موږ ګورو چې دا کار څوک کوي او څه شی کوي. دا کار څوک کوي دغه کول ورته وایو نامیناتیو. لکه زه وایم احمد، دا سټوډنټ احمد وایم، یا وایم اش، یا وایم دو. نو دغه ته چې وایي نامیناتیو.